محب له افغانانو بخښنه وغوښته. هیواد ته د اشرف غني د راتګ په اړه یې څه ویلي، هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له BBC سره خپله تازه مرکه کې وایي چې د تیر جمهوریت دولت نسکورېدو کې د خپلې ناکامۍ اړوند مسؤلیت مني او له کبله یې بخښنه غواړي. ښاغلی محب زیاتوي هیله مند دی چې نور ټول ښکېل کسان به هم وکړی شي چې رامخې ته شي او وضاحت ورکړي چې وضعیت څنګه و. نوموړی وایي دا ورباندې د افغانستان د خلکو تاریخ او هغو قربانیانو پور دی چې په لاره کې ورکړ شوي دي. د هغه په خبره دا کار به افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکي جوړېدو کې مرسته وکړي. محب وویل کابل ته د ولسمشر غني د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. هغه وایي ټاکلې وه یو مذاکراتي پلاوی دوحې ته ولاړ شي او دی پخپله هم د دغه پلاوي غړی و، خو هر څه په ډېر چټکۍ بدل شول. نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا دا ټینګار هم کړی چې له هېواده له وتلو پرته بله لار نه وه ورپاتې. هغه وایي غوره کار مو چې کولی شو دا و چې لومړی خپل خاورو ژغورو، هغه خلک وژغورو چې دغه ښار کې اوسي. هو دې ناورین وزېږوه. ډېر خلک اړ شول چې ووځي وتښتي، خو فکر وکړئ که کوڅه په کوڅه جګړه پیل شوې وای دا کسان چې اوس راوتلي دوی به هم په وتلو نه وای بریالي شوي. د محمد اشرف غني او حمدالله محب په ګډون د افغانستان د تیر حکومت پر مشرانو له دې کبله نیوکې کیږي چې په ناڅاپي وتلو سره یې هېواد ته هېوادوال بې برخلیکه پرېښودل او دا کار یې د دې لامل شو چې د لسګونه زره کسانو د وینو په قربانۍ او د میلیارډونو ډالرو په لګښت جوړ شوی پوځ او ادارې وپاشل شي.